هر انسان له رب العالمین حدیث کې راځي 2 او یا ښځې په جنت کې ورکي، هغې ته حورې وایي، حورې 2 او یا، دا د هر انسان دی. او هغه حورې به دومره خوبصورت وي، حدیث پاک کې راځي چې د هغې د پنډۍ نلې به بار ښکاري، هغې کوبس کې نه هغه اوبه پکې بار ښکاره کېږي، او د هغې په سر چې کوم سرپیچک او لوپټه ده، نبی علیہ السلام فرمایي د هغې قیمت د دې ټولې دنیا نه او دنیا کې چې څه د هغې نه زیات دی. نبی علیہ السلام فرمایي جنتی ښځه چې کومه خوشبویي پورې کوي، که د هغې خوشبویۍ دومره اندازه لکه چې په نوک د پاسه یې کېدی، نوک د پاسه خو ډېر معمولي شی راځي، دومره خوشبویي د دنیا ته راله، نو د دنیا د ګوټ ګوټ پورې به دا خوشبویي خوره شي، څوک به د خوشبویۍ د لاسه ژوند هم تېر نه کړي. او حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي یو جنتی ښځه که د خپل مخ دی دنیا ته راښکاره کړي، یو جنتی ښځه ابه دومره برېښنا کوي لاشرقت صبحات وجهها ما بین المشرق والمغرب، وی د هغې د مخ دا شغلې او پلوشې به د مشرق نه مغربه پورې د دنیا روښانه کړي. دا الله تعالی جنتیانو له مقرر کړی. جنت کې به بازار لګي، بازار، هغې بازار کې به څه ملاویږي، هغې کې به شکلونه ملاویږي، شکل. زه اکثر طالبانو ته دا وایم که یو سړی د دنیا کم نعمت حاصلول غواړي نو الله تعالی ورکوي، چاله ورکي چاله نه، خو چاله خو یې ورکي که یو سړی د هغه وي بادشاهي نو ډېرو خلکو له الله بادشاهي هم ورکړو، یو سړی وي نو زما دومره زره جربه جایداد نو ډېرو له خدای دا هم ورکړی، یو سړی وي ما له دومره مال نو ډېرو له الله دا مال هم ورکړی. لیکن که یو سړی دا وي چې زما د خپل شکل نه دی خوښ، زما د فلانکي د سړي په شان شکل خوښ دی، دې دا حاصلولی شي نه. د چا چې څنګه رنګ دی تور دی که سپین دی همغه به وي، چې څنګه سترګې دی همغسې به وي، چې څنګه خوله ده همغسې به وي، چې څنګه غوږونه دی همغسې به وي. دا نه په اوټونو تا ته شکل بدلېدی شي او نه په پیسو بدلېدی شي او نه په دواګانو دی بدلېدی شي، بس دا الله یو فیصله کړې، خپل شکل په یو طریقه نشي بدلولی. لیکن جنت کې چې بازار ته ورشي هلته به شکلونه لګېدلي په شیشو کې بند، دانچې به ډیزاینونه به نو خلک به ګوري، نو که ستا په هغې کې یو شکل خوښ شو چې دا شکل زما خوښ دی، نو هغه دروازه به کړکۍ کولو کړي او په هغه شکل کې به ورننوځي او مقه شکل به جوړ شي. شکل هم ستا په خپله خوښه دی، زما خو داسې پوزه نه ده خوښه ده، بل شان مې خوښه ده، دا رنګ مې نه دی خوښ، دا رنګ مې ځان له خوښ دی، دا اندازه مې نه ده خوښه، دغه اندازه مې خوښه ده. نو چې کم شکل دی خوښي، کم رنګ دی خوښي، اقصې به شي. خو یار یو څیز دی، داسې نښې نښانې به د خپلې الله پاتې کوي چې په هغې د هغه خپلې ښځې وپېژني چې د پېژنګلونه ونه وي، شکلونه به هم درته میلاوېږي. او د جنت په بازار کې خرید و فروخت نشته چې ته شی واخلې، او تاسو هم په خپل کور کې میلاوېږي. د جنت بازار کې به جنتیان یو بل سره ملاقات کوي، یو به یو بل سره میلاوېږي، بل به بل سره میلاوېږي، او داسې به خوشحاله یو بل سره. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي نه هلته بیماري شته، دنیا کې په سړي غم بیماری ده، بیماری نشته، نه هلته عمر تېرېدل شته چې په کوم عمر هم په هغې به، نه هلته مرګ شته، مرګ هم نشته، نه هلته د دنیا دا غمونه شته. د دنیا کې یو سړي د پلار یو بل له وجلي که نه، او دنیا کې یو بل سره روانه وي هلته به رونی، بس د دنیا دا بغضونه دا په دنیا کې پاتې، هلته به یو ورورولي وي، لکه سړي یو سړي ړچې دی داسې به لکه رونو منځ کې اختلاف کیدی شي، د سړي ړکې خو اختلاف نه کن، داسې به لکه یو انسان. هېڅ اختلاف، بغض، حسد، روانې جګړې، فتنې دا به بالکل نه، لاړې پکې نشته چې لاړې وتوکې، لاړې ماړې نشته په هغې کې، د پوزې دا بلا چې خلک توکي دا پکې نشته، لوی او دسماتې نشته، راکوټې او دسماتې نشته. هلته چې سړی موړ شي یو اګرمې به وکړي، د هغې نه به هم داسې خوشبویي لاړه شي چې د دنیا خوشبویي هغې ته نه رسي، بیا به وږي شي. خوله به تې وځي، خو خوله به یې داسې خوشبویي کوي لکه د بهترینو خشته خوشبویۍ په شان خوشبویۍ به نه به متیارې سړي له ورځي، نه به لوی او دسماتې ورځي، نه پکې لاړې توکل شته، او نه پکې نور څه ګندونه مندونه شته. دا قصې پیسې په جنت کې نشته. نو سړی به خوشحاله، همیشه خوشحالي به، نه د ډاکټر ضرورت شته او نه د بل څیز ضرورت شته. او چې کمې محلات دي محلات، نو د کور یو خښته به د سرو زرو وي، بله به د سپینو زرو به
او داسې محلات وي چې دننه نه به بار ښکاري بار نه دننه. نو صحابو په زمانه کې خدا قصې نه وي، هغوی به دا به څنګه اوس د تاسو په خپله ولیدل د شیشو دا محلات چې سړی دننه ناست وي بار ورته ښکاري بار نه دننه ښکارېږي، داسې اعلی محلات دی. نو چې دوی جنت ته لاړ شي یو بل سره به ملاقات وکړي، نو په هغه ملاقات کې چې کور ته بیا راشي نو ښځې به دوی ته وګوري، نو دوی به د دوی به نوره خوشبویي او خشتوالی زیات شوي، او د ښځو به د دوی نه زیات هغه خشتوالی ښکاره شوي زیات شوي به. او په هفته کې یو ورځ لکه څنګه چې زمونږ د دنیا افتر او موږ د جمعې مانځله راځو، ګورې په جنت کې شپه نشته، یو شان ورځ ده، یو شان ورځ به شپه پکې نشته. نو چې هفته کې د هفتې په اندازه باندې یو ځل به دا ټول جنتیان راغون شي، ټول به ځي یو ځای ته چې ډېر د خوشحالۍ ځای دی، ټول به ځي. چا ته به د سرو زرو کورسۍ لګېدلي، چا ته د سپینو زرو، چا ته د نور، چا ته د زمرودو، چا ته د نورو څیزونو اعلی اعلی کورسۍ به او په هغې به ټول کښېني. او څه ته به ځي؟ د رب العالمین دیدار له به ځي چې الله ورته خپل ذات وښایي. نو ټول به ناست دي کې رب العالمین به ورته خپل ذات مبارک وښایي خپل لایق شان سره. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې هغې کې به دونه خوند دي چې کم جنتی په جنت کې 80,000 کاله د جنت خوشحالۍ تېرې کړي، 80,000 کاله په خپلې وینا کېږي، نو هغه د 80,000 کالو خوشحالي د الله تعالی د یو سکنډ په دیدار به تېره شي. دومره د الله په لیدو کې خوند او خوشحالي. للذین احسنوا الحسنى وزیاده. کم سړي چې په دنیا کې ښه عمل کړی دی د هغې به الله وله ښه جزا او ښه بدل هم ورکړي او خپل دیدار به هم ورکوي. نو حدیث پاک کې نبی علیہ السلام چې فرمایي، نو یو قرات پکې روایت پکې نام چې انا اجزا به، د جنت د جنتیانو د بدلونو نه یو بدل د رب العالمین دیدار هم دی چې دې ته به الله تعالی خپل دیدار ورکوي. یو مخصوص دروازه د باب الریان ورته وایي، دا بره دروازه کولو شوې ده دې کسانو بار کسانو ځای نشته، بره دروازه ورته کولو. باب الریان ورته وایي. باب الریان ورته ولې وایي؟ دغه ځای به یو خشته نهر مزیداره وله بیږي، نو په دغه وله چې ابه صرف روجهدار به پې داخلېږي بل څوک نه. نو چې روجهدار په هغه وله ورځي نو د هغې نه به اوبه څکي. نو نبي علیه السلام فرمایي چې یو ځل د هغې ولې نه چې اوبه وڅکلې عمره به بیا تږي نه شي. ورې دا هم دا تاسو زه خبره کوم، د جنت دا خوراک چې خلک خوري اوږې کېږي به نه، د جنت اوبه که څوک تږي کېږي به نه، دا به د خوند دپاره خوراک او څښاک کوي. هلته لوږه تنده نشته. لکه بعضې وخت کې سړی موړي او میوې ته چې موړ شي نو میوه. یو صحابي د نبي علیه السلام نه تپوس وکړو، وی د الله رسوله وی جنت کې به څوک فصلونه کري؟ وی او یو سړی وی هغه به رب العالمین ته دا درخواست وکړي چې یا الله زما غنم تړه شوی دی غنم کرم، نو رب العالمین به له تخم ورکړي، نو دی به لږ شي ځمکې له هغه تخم به پکې وکري، نو په رب په سترګه کې به هغه تخم زرغون هم شي، ابه کامیاب هم شي، ابه لو هم شي، او د هغې نه به ډېري غنم هم جدا شي. نو الله به ورته وفرمایي وی واله ای بني آدمه ستا خېټه په یو شي نه ډکېږي، ته اوس غنم څه کوې د خدای نیکبخت، تیار ډوډۍ در راځي په غنمو څه کوې، تیار درستخان به راځي. او ګوره دنیا کې خو چې سړی عامه ډوډۍ خوري نو خو سړی هر څه خوري، خو چې دی میلمه شو د میلمستیا ډوډۍ بل شان دي. نو جنت کې به هر وخت چې سړی خوراک کوي نو هر وخت به میلمه عامه ډوډۍ بني، د میلمستیا خوراک واجبه، هر وخت به جنت کې میلمه، او میلمه به د چی؟ میلمه به د رب العالمین نزلا من غفور الرحیم. هر وخت به د خوراک د میلمستیا به د الله د بل چا بني. نو چې د میلمستیا خوراک دیني او ویم د رب العالمین نو د هغې اندازه استاد ولګوي. نو خبره مې وروڼو دې پورې کوله چې د جنت دغه خوشحالی دي، لیکن یو سکنډ چې د الله تعالی دیدار وکړي د جنت دا او 1,000 کالو خوشحالی به درنه هېره شي، او د الله تعالی هغه دیدار په دې روجو باندې میلاویږي. نو دا یو ډېره مبارک او د برکت میاشت در باندې رب العالمین راوستې ده. خو وروڼو دې نه فایده والی، یو دا مهرباني وکړئ چې روجه ونیسئ او په روجه کې عبادت کوئ د الله تعالی، د ګناه نه پکې ګورې ځان وساتئ، او عبادت سره یو تلاوت د قرآن حکیم کوئ، څومره چې موس کېږي د قرآن حکیم تلاوت کوئ.
او که تعالی په ناظره قرآن شریف نه درځي نو قل هو الله احد سوره اخلاص خو هر مسلمان ته یاد دی، ادې تلاوت کوئ. د قرآن شریف د تلاوت نه د الله په دربار کې بهترین څیز بل نشته. د ټولو ذکر او اذکار نه د قرآن حکیم تلاوت الله ته زیات خوښ دی، دې کې ډېر لوی اجر دی. او چې د قرآن حکیم تلاوت باندې ستړی شي نو بیا عام ذکر او اذکار کوه، لا اله الا الله وایه، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا وایه، لا حول ولا قوة الا بالله دا وایه. څومره ذکر او اذکار، درود شریف په نبی علیه السلام دا خامخا وایه، دې کې ستاسو ډېره فایده ده. او یو څیز درته بل ښیم چې هره روژه کې زه بیانوم، صلات تسبیح خامخا کوئ. صلات تسبیح داسې یو منځ دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل تر د حضرت عباس رضی الله عنه دا د پیغمبر علیه السلام څخه کتره دی خپل، او ډیره انتهایی محبت د نبی علیه السلام د سره او د پیغمبر علیه السلام سره. دومره مینه وه د نبی علیه السلام سره چې پیغمبر علیه السلام په مکه مکرمه کې نو د مینا په میدان کې د یو غونډۍ لاندې د حج په دې موسم کې د مدینه شریفې خلک راغلي و، نبی علیه السلام له دعوت ورکړ، وی ته موږ سره مدینه شریفې ته لاړ شه، دلته یې دا خلک تنګئ او موږ سره مدینه شریفې ته لاړ شه، بس هلته به موږ حفاظت کوو، څوک درته غږ هم نشي کولی. نو پیغمبر علیه السلام ورسره فیصله وکړه، هجرت یې کو. نو دا عباس رضی الله عنه هغه وخت کې لا کافر و مسلمان شوی نو دی راغی ودرېده، وی د مدینې خلکو یو خبره درته ګورې کوم، اگر چې زما او در وارده دین مې د یو بل نه جدا دی، خو خبره درته دا کوم چې ګورې تاسو دې خپل وطن ته بوځئ، دلته خو د دشمنان ډیر دي، خو د یو مضبوط قوم دی نو د هغه قوم په وجه دته څوک غږ نشي کولی. هسې نه که دې تاسو بوت هلته خو قوم نشته څوک یې ضرر ورته ونه رسوي، نو زما دیر واره ته ګورې که چا پوټې نقصان هم ورسو د هغې تپوس به ګورې زه ستاسو نه کوم. سوچ پې وکړئ، که ښه حفاظت زما د دیر واره کولی شی نو بویې دی، او که نه شی کولی مې بوځ، دې مینه وه. او چې کله نبی علیه السلام مدینې منورې ته هجرت وکړو نو د هجرت په دویم کال باندې د بدر جنگ شوی، هم په رمضان کې شوی، که موقع پیښه شوه نو شاید چې دی ته بیا بله جمعه وکړو. د بدر غزا په رمضان کې شوی وه، نو په هغې کې 80 کسان کافران مردار شوي او 80 کسان کافران مسلمانانو نیولي جمدي بوتلي، نو په هغې کې یو حضرت عباس رضی الله عنه دغه وخت کې لا کافر دی نیولي، چې دی ونیوه نو دا قیدیان د کافرو مسلمانانو لاسونه ورله شاته تړلي او یو دوه قیدیان یې تقسیم کړي په مسلمانانو، دا ځان سره کورونو ته بوځئ. اتفاقا حضرت عباس رضی الله عنه چې چاله ورکړی هغه د پیغمبر علیه السلام ګاونډي و، نو دل هم شاته لاسونه تړلي چې دا اونه تښتي چې رواني ونه کړي. نو چې لاسونه یې تړلي و نبي علیه السلام د شپې بار راوت، یو ام المؤمنین ده هغه فرمایي وی نبی علیه السلام به کله دننه د کوټې نه بار راوته او کله به کوټې ته دننه ته، کله به دننه کېده او کله به بار کېده. نو وی زه پې پیش شوم، وی زه ورنږدې شوم، وی چې د الله رسوله ولې دننه بار کېږي، وی ما ته یې غږ ونه کړ، خو زه پې دومره پیش شوم چې هغه دیوال نه هغې غاړه حضرت عباس هغه کور کې و، هغه له مټې لږې سختې تړلې شوي نو هغه به زبیرګي کوله حضرت عباس. د هغه د هغه زبیرګو د وجې نبي علیه السلام له خوب نه ورته، کله به دننه کېده کله بار کېده، لیکن دومره انصاف و په نبي علیه السلام کې چې نور قیدیان هم لاسونه تړلي دم تړلي، دا سفارش یې نه کو چې د ماره تر لاسونه ګورې نرم کې، د ټولو به یو حال. نو دا ام المؤمنین د مسلمانانو مور پوه شوه، نو سوال جواب یې هغوی ته وکړه چې د عباس بیرګي کوي او نبي علیه السلام له خوب نه ورځي، سفارش خو نه کوي. نو هغه لاسونه لږ نرم کړل چې بیرګي په قلار شو، د هغې نه پس پیغمبر علیه السلام وده شو خوب یې چې سار قیدیان ټول پیش شو. نو حضرت عباس د نبی علیه السلام نیا د مدینې منورې و، د هاشم بیبي د عبدالمطلب مور، د نبی علیه السلام د نیکه مور، دا د مدینې منورې و. نو د مدینې خلک راغون شو، هغې وی د الله رسوله څه فیصله به کوو، مهاجر م. نو دا فیصله وکړه چې دین و فدیه والو، جرمانه به ترې والو، د یو قیدي نه پرېبېدو. نو د مدینې خلکو وی مونږ خو د عباس نه فدیه نه الو، دا زمونږ خورایې دی، دته مونږ بخو. د دواړو جهان مبارک سردار او فرمایل نه عدل او انصاف دا دی چې د پردي نه الو د خپل نه به سر کېل. عباس ته ته هم فدیه ورکې. عباس ورته وی د الله رسول ته ته پتر چې مسلمان خو پټ مسلمانوم، کافر په زور راوسته ځان سره. وته وی کاکاجی
پټ مسلمانی دی یو الله ته پته ده خو راغلی د کافرو سره په صف کې مونږ نیولې ته به فدیه ورکې او ته به ډبل ورکې د ځان به م ورکې او ستا واره د عقیل د علي صاحب رور د هغه به م ورکې ځکه غریب دی او ته مالدان دی ورته وی د الله رسوله وی تا ته خو پته ده چې زم غریب یم ما سره څه نشته وی ښه کاکاجي تا سره څه نشته وی نه وی ته چې کله را روانېدې نو تا خپلې ښځې له ام الفضل له یو بټوه ور نه کړه چې تا ورته وی چې دا ځان سره کېده که زه مړ شم نو ستا به پکار شي او که زه جمدې رالم ماله به یې راکړي تا ام الفضل له خپلې بیبي له هغه بټوه نه ورکړه وی دې نه یو زه خبر یم یو زما ښځه خبر او ته الله خبر کړې معلومیږي دا چې ته بالکل په رښتونې پیغمبر رښتونې رسول هغه ډبل فدیه ترې واخېسته امید یې خپله واخېسته امید یې در واره واخېسته دا د نبي علیه السلام انصاف و مینه یې ورسره دومره زیاته وه چې د هغې اندازه نشته دومره مینه چې یو ځل دی راغی نبي علیه السلام ته کېناسته اسلام نه پس وی د الله رسول چې مونږ تا سره ناست یو نو وی دا خلک زمونږ قدر کوي او چې ته پاس نو مونږ ته هغسې نظر بیا څوک نه کوي نو نبي علیه السلام نیغ راغی او ادرت او صحابو ته یو تقریر وکړ وی واورئ ګورئ ای خلکه عباس زما تره دی او تره د پلار په ځای وي ګورئ که جا عباس خفه که نو زه یې خفه کړم او که چا زه خفه کړم نو ګورئ لوی الله خفه کړم